ګرانو مینوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهارا ټي وي. نن په صوابۍ کې د ښاغلي سلیم خان ایډوکیټ او ښاغلي لیاقت خان، ښاغلي ډاکټر مشتاق او د هغوی د ملګرو د یوې میاشتې نه مسلسل جدوجهد نه وروستو په دې کې بریالي شو چې د صوابۍ په مین چوک کې یو ستره امن پاڅون په نوم یو دستوره وکړه. په دې دستوره کې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف نه سربیره نور ټولو جماعتونو نمایندګانو ګډون وکړو او تقریرونه یې وکړو او د ضلع صوابۍ په خصوصیت سره د خراب د امن و امان په حواله خراب سوریات په د تشویش اظهار وکړو او په هغې کې غوښتنه وکړه د حکومتونو نه په خپلو تقریرونو کې چې باید دا حالات صحیح کړی شي. په دې ولسي پاڅون کې د ژوند د بېلابېلو طبقو د خلکو سره چې غالب اکثریت پکې سپینې د امن جنډې را اوچتې کړې وې، شاعرانو، ادیبانو هم په ګڼ شمېر کې شرکت وکړو او د امن لپاره او د صوابۍ کې د جرمونو غوا بری تاوان شکو ډاکو او نور نشه ییزو څیزونو د مخنیوي غوښتنې. د امن دا ولسي پاڅونونه په سوات، دیر، باجوړ، وزیرستان او د صوبې په نورو علاقو کې هم روان دي، ولې چې د خیبر پښتونخوا امنیتي صورتحال چې دی هغه تسلي بخش نه دی او یو نوی بهر د جرایمو شروع شوی دی چې په هغې خلک په تشویش چې دغه جعلي حکمرانان چې دا موږ په دې میدان کې د دغه کرسۍ نه قطع راګوزار کړو او انشاءالله نن به په عوامو کې هم د دې سیاسي میدان نه انشاءالله وباسو. انشاءالله اوس به زمونږه د جمعیت علماء اسلام د پاکستان سینئر نائب امیر سابق وزیر تعلیم مولانا فضل علی حقانی سے تقاض کوم چې هغه راشي او د خپلو زرینو خطاب د امن په حوالې سره تاسو په مخ کې وفرمایي. جناب مولانا فضل علی حقانی سے غوړو 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 نعرہ تکبیر. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. صدق الله مولانا العظيم. د دې ډېرې درنې جرګې د امن ډېر معزز او محترم صدر مجلس جناب غلام حقانی صاحب، زمونږ او ستاسو د ټولو په شریکه باندې ډېر انتهایی معزز او محترم مېلمانه جناب محترم مشتاق احمد خان، محترم منظور پښتون صاحب، ډېر معزز او محترم سردار حسین بابک صاحب، محترم لیاقت شباب صاحب، بشرا گوهر صاحبه او نور ډېر معزز زما د ضلع صوابۍ ډېرو عزتمندو درنو ما نړوان دي ډېر تقریرونه تاسو واورېدل، مشران ناست دي هغوی به خبره کوي. تاسو ته پته ده چې زمونږ د ملک او بیا خصوصا زمونږ صوبه دا د څلوېښتو کالو نه د بدامنۍ شکار ده. بین الاقوامي ایجنډې پوره کولو لپاره رنګارنګ خلک په دې صوبه باندې مسلط شه او دا اوس پرون چې کوم ستاسو زموږ په کوششونو سره د کومو خلکو نه دا صوبه خلاصه شوه، لس کاله دی په دې صوبه باندې حکمراني وکړه، نن ستا زما صوبه دې حد ته
ګران مینوالو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو مینوالو محترمو خبرې ډېرې وشوې زما خبرې کېدای شي لږ بدلې وي په ایډوانس یې بخښنه ترې غواړم ځکه هم د ده نه ووټ غواړم نه مې دا په ټولو مشهور امن کړی پاسون د دغې وطن جلسره او نه په دې خبره ده کوم چې ووټ چا ته ورکړئ چا ته مه ورکړئ ځکه چې ووټ که سل ځله هم ورکړئ دا اسمبلیان دی دا پارلمنټ دا هېڅ اختیار نه لري هغې دلته که اختیار لري یوازې جنرالان لري او هغه په اندر کې دی هر څه ورکرانو شرکت کړی دی محترمو دلته په دې وطن کې په دمني ده هغې کې اوس سیرانو ملګري کښېنئ خلک مو نه پرېږدي پي ټي ایم محترمو غلاګانې کېږي او دا د غلاګانو اول ور نه دی زه یې درته ښایم سپین ږیرو دا غلاګانې د وزیرستان د کورونو کمبلې او چتونو نه راواخله د صوابۍ تر نن پورې دا غلاګانې د وطن نه روانې دي ستا وسایل لوټل کېږي ستا کورونه لوټل کېږي ستا د وطن ځنګلونو ته توس وکئ ځنګلې لوټ کېږي ستا د وطن انسانان لوټ کېږي ستا په وینو کاروبار لګېدی وینې د لوټ کېږي د باسیت کام خبره وکړه ته د ټول وطن خبره وکړه هغه د تیرا د غرونو ورور یې ته هغه د سوات د ولسونو ورور یې هغه د چمن د کوټه د ولسونو ورور یې خبره به د ټول وطن کوو د صوابۍ په دې د امن په حواله په دې ولسي پاڅون کې د سیاسي ګوندونو سره د سماجي تنظیمونو غړو د هغې استازو هم ګډون وکړو او دې سره پکې شاعران ادیبان هم په ګڼ تعداد کې شریک وو او په دې د پښتون ډیموکریټ پارټۍ د کومې چې مشر محسن داور دی د قومي اسمبلۍ ممبر او د دغه ډیپټي چیرپرسن سره او هغې د دغه پارټۍ مرکزي رهنما ښاغلې جمیله ګیلاني صاحب هم شریکې وې او په دې موقع بشرا ګوهر صاحب خبرې هم وکړې د امن په حواله او په خصوصیت د هغې په خپلو خبرو کې د نومیاله قانوندان او قانوني مشر لطیف لالا په